د افغانستان د خپلواکۍ 100 کلیزه د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین فطرت د طالبانو حکومت مخالفانو ته خبرداری ورکړ. السلام علیکم. نن چهارشنبه د 1415 مریض کال د اسد میاشتې 28مه چې له 2016 زیږدیزي میلادي کال د اگست میاشتې له 19 نیټې سره برابر ده. پام وراړم یو مهم خبر ته له یاران ټلویزیون څخه. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو 100 کلیزه په داسې مهال په هیواد کې لمانځل کیږي چې د طالبانو حکومت د وسلوال پوځ لوی درستیز قاری محمد فصیح الدین فطرت له هیواد بهر د طالبانو حکومت پر وړاندې د فعالیت کوونکو کسانو ته خبرداری ورکړی دی. پیام ما به آنهایی که وطن، خانه و کاشانه خود را به دستور بیگانگان ترک کردند، حالا از بیرون کشور علیه نظام اسلامی توطئه چینی میکنند. نظام مقتدر ما را که نصرت الهی همراهش است، آنها هیچگاه نمیتوانند که به چالش بکشند. فطرت د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جوړ شو مراسمو کې ویلي هغه کسان چې له هیواده بهر د طالبانو د حکومت پر وړاندې دسیسې جوړوي د نوموړي په وینا د دغه نظام د ننګولو توان نه لري. نوموړي له هغو افغانانو چې له هیواده بهر میشت دي او د طالبانو حکومت پر وړاندې فعالیت کوي غوښتي چې د نظام پر ضد له دسیسو جوړولو لاس واخلي او هیواد ته راستانه شي. هوشیار شوند، به هوش بیایند، عوض توطئه چینی علیه نظام اسلامی بیایند و در پهلوی مردمشان آزاد و با عزت زندگی بکنند. د طالبانو د وسلوال پوځ لوی درستیز وایي د دوی حکومت د دغو کسانو پر وړاندې د عفوې پراخه لاره لري. هغه له هیوادوالو هم غوښتي چې د خپل ملت ترڅنګ پاتې شي او په خپلواکۍ او عزت ژوند وکړي. فطرت همداراز خبرداری ورکړی چې که څوک د طالبانو حکومت پر وړاندې اقدام وکړي د نوموړي په وینا د طالبانو د ځواکونو ځواب به پرې کندوي. هغه د طالبانو حکومت غښتلی بللی او ادعا یې کړې چې دغه نظام د الهي ملاتړ برخمن دی. آغوش امارت اسلامی بر روی آنها باز خواهد بود و دامان عفوش گسترده است و اگر در مورد اشتباهی را مرتکب شوند بخواهند که نظم و امنیت را اخلال کنند، باز برخورد نیروهای مسلح در برابرشان بسیار قاطع، جدی و کوبنده خواهد بود. بلخوا د افغانستان د خپلواکۍ 100 کلیزه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د بیلابیلو مراسمو له لارې لمانځل کیږي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په مقر کې هم د خپلواکۍ ورځې په مناسبت مراسم جوړ شوي چې یو شمېر لوړپوړي طالب چارواکي پکې ګډون لري. افغانستان 100 کاله وړاندې د 1293 لمریز کال د زمري په 28مه د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال له برېټانیا څخه خپله خپلواکي بیرته ترلاسه کړه. د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کول د افغانانو د اوږدې مبارزې او درنو قربانیو پایله ده. د زمري 28مه هر کال د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي او سږکال 100 کلیزه په هیواد کې د بیلابیلو رسمي او ولسي مراسمو له لارې لمانځل کیږي.